شاوخوا 2200 کاله مخکې په چین کې د خاورې لاندې داسې یو پوځ ښخ کړی شو چې نه یې کله جګړه وکړه، نه یې کوم ښار فتح کړ او نه یې د چا وینه توی کړه. خو نن هم د نړۍ تر ټولو حیرانونکی پوځ بلل کیږي. دا دی د ټیراکوټا پوځ، د خټو هغه خاموش لښکر چې تر 2000 کلونو زیات وخت راسې د خپل پاچا د تلپاتې ساتنې لپاره ولاړ دی. دا کیسه د چین د لومړي پاچا قین شي هوانګ نه پیلېږي. هغه لا 14 کلن و چې د خپلې سترې مقبرې د جوړولو حکم یې ورکړ. د تاریخ له مخې د دې سترې هدیرې په جوړېدو نږدې 28 کاله ولګېدل او شاوخوا 7 لکه کاریګر، هنرمندان او بندیان پرې بوخت وو. قین شي باور درلود چې مرګ د واکمنۍ پای نه ده، نو ځکه یې غوښتل د مرګ نه پس ژوند کې هم یو بشپړ پوځ ورسره وي. خو د دې پوځ تر ټولو لوی راز لا هم خلک حیرانوي. تر اوسه له 8000 زیات د خټو سرتیري موندل شوي، خو د هیڅ 2 سرتیرو څېرې یو بل ته ورته نه دي. هنرمندانو به د لاسونو، پښو، تنو او سر لپاره بېلابېلې سانچې جوړولې، بیا به یې سره نښلول او په پای کې هر سرتیري ته جلا مخ، جلا ویښتان، جلا بریتونه او بېله زغره جوړوله. ځکه نو هره مجسمه د یو ریښتوني انسان په څیر خپل ځانګړی شخصیت لري. د دې مجسمو د جوړولو هنر هم کم د حیرانتیا نه دی. له جوړېدو وروستو به لکه د کلالانو یا لوهارانو د بټیو په لمبو او تاونو کې پخېدې. د خټې ځانګړي ترکیب او د پخولو طریقې دا دومره کلکې کړې چې تر 2000 کلونو زیات وخت یې د ځمکې لاندې تیر کړ، خو لا هم په خپلو پښو ولاړې دي. د دوی پښې قصدن درنې جوړې شوې وې څو د ټول بدن وزن په اسانۍ سره وساتي. نن چې موږ دا مجسمې د خټو په رنګ وینو، په اصل کې داسې نه وي. په لومړي سر کې پرې د طبیلاک یو نری پوښ وهل کېده، بیا په سور، شین، نیلي، ارغواني او نورو ښکلو رنګونو ښکلې کېدې. خو کله چې په 1994 کال کې دا پوځ له خاورو راویستل شو، د هوا له لګېدو سره یې زرګونه کلن رنګونه په څو شیبو کې مړاوي او له منځه لاړل. دا یوازې د خټو مجسمې نه وې، له دې پوځ سره زرګونه اصلي د پیتلو او اوسپنې تورې، میزې، غشې او نورې وسلې هم موندل شوي چې ډېری یې تر نن ورځې هم په ښه حالت کې پاتې دي. د دغه وسلو د جوړولو پرمختللې طریقې لا هم لرغونپوهان حیرانوي. د ټیراکوټا پوځ نن د بشري تمدن د تاریخ له تر ټولو سترو لرغونو موندنو څخه ګڼل کیږي. که څه هم په رسمي ډول د نړۍ 8مه عجوبه نه ده، خو میلیونونه خلک د خپل عظمت او رازونو له امله په همدې نوم یادوي. د تاریخ د داسې نورو حیرانونکو کیسو لپاره د شال نیوز سلمان یوسفزي سره مل اوسئ.